ګرانو مینوالو به سلامونه پیرزونې وړاندې کوم. نن زه او ښاغلی وقار شاه دریاب څوک چې د پښتو ژبې ځوان خوږ ژبې او ډېر ښه رومانټیک شاعر دی، ډېره ښه شاعري کوي، ډېر خوږ اواز یې دی او زموږ د پښتو ادبي سوسایټۍ ډېر کلک ملګرو تقریبا د تیرو 15 کالو نه او اوس ډیپټي سیکرټري جنرال هم غوره شو د تیرو ورځو کې الیکشن کې. نن مونږ راغلي وو پېښور ته او په پېښور کې مونږه پښتۍ اکیډمۍ ته لاړو. هلته مونږه ډاکټر پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب هم ولیدو. سیماب صاحب چې دی نو هغه په د تاڼۍ د پښتو ژبې یو ډېر ښه شاعر دی او حبیب الرحمن افګار صاحب او افګار ملکنډی هم څه وخت کې هغه دغه نو په هغه شخصیت او فن باندې هغه یو کتاب د مختلفو شخصیتونو لیکلي مقالې او منظومات هغه چې دی نو کتابي شکل چاپ کړي. هغه یو بل د خدایي خدمتګار زوړ باچا خان د وختو د هغه یو شعرونه او څه ورسره نور بیا دغه دي خو او فی الحال یې هغه شعرونه چاپ کړي. د هغه نه وروسته مونږ راغلو وحدت ورځپاڼه وحدت کې زمونږ دوست زمونږ ملګری زمونږ ورور د پښتو ژبې یاد شاعر خاکه نویس او خاکه نګار او تکل لیکونکی ادیب و محقق صحافي بیتاب صاحب خواله راغلو. بیتاب صاحب بیا زموږ خوشبختي دا وه چې مونږ به تلو هلته خامخا اعراف پرنټر ته ایاز الله ترکزي صاحب له هغه هم د پښتو ژبې ادیب هم دی او شاعر هم ډېر ښه دی خو شاعري هغه ډېر ذکر نه کوي او نه خورئ خو یو 2-3 ایټمې ما لیدلي نو ډېر ښه شاعر دی. نو ورسره هغه فکشن رایټر دی د هغه تقریبا زه وایم چې 15 کتابونه د افسانو چاپ دي، ناول یې چاپ دی او ډېر ښه هغې کې امپرومنټ کړی دی. هغه چې تور مخونه غالبا د هغه لومبی دغه و نو هغه مونږه وخت په وخت د هغه 15 واړه کتابونه ما لوستي نو بلکل هغه څنګه چې یو رایټر پر مخ ځي دغه شانتې ایاز الله هم چې دی نو اوس داسې ووایي چې دې وخت کې هغه یو ښه پوخ او سنجیده او دا خپل هغه یو اسلوب و چې دی نو هغه دغه کړی دی په فکشن کې او دې سره هغه نور هم تحقیقي او بلا کتابونه دي تقریبا که نه یو 2 درجنه کتابونه به یې لیکلي. بل د هغه پرس دی اعراف پرنټر او اعراف پرنټر سره هغه بیا یو پبلیکیشن اداره اوس جوړه کړې ده ادب محل. نو دا د پښتو ادب ته پښتنو ته دا د یو کنټریبیوشن دی او ډېر ښه. نو هغه بس زموږ خوشبختي دا وه ګرمي هم وه نو هغه بیتاب صاحب ته ټلیفون وکړو چې یاره زه در روان یم او ډاکټر محمد اقبال هم را سره دی. نو ما یکدم وویل چې یاره دا خو ډېر ښه. هغه وویل چې ولې بیتاب صاحب مې یاره ولې دا چې اوس خامخا مونږ به هلته اعراف پرنټر ته تلو او نو بس هغه دلته راغی. چې راغی نو هغه تش رانغی هغه د